عزیزان یو سړی دی ډېر ګناهګار بدکردار شرابي زناکار د دنیا پلیت او مردار په لاره روان دی او بسم الله الرحمن الرحیم دا په کاغذ باندې لیکلي په ځمکه پرته ده دا هغه کاغذ راوچت کو او د کمیس په لمنه پاک او ویلې چې زما د الله نوم په خاورو کې پروت و پاکی کو او سپی کو او پاس په تاخچه کې کېښود عزیزانو دغه سړی د وخت یو اولیاء دی هغه سړی د شپې مړ دی او هغه ولی اعلان وکړو چې سبا به د دې سړي جنازه نه کوئ د په زندګۍ کې مونځ نه دی کړی روژه نه ده نیولې حج نه دی کړی د دنیا پلیت او مردارو د ده جنازه به سبا نه کوئ دا به بې جنازې ښخوئ هغه ولی د زمانې چې څه وخت کې د شپې اوږده شوی دی نو په خوب کې ورته الله وایي چې د دې سړي جنازه به ته پخپله کې زما نامه د خاورې نه پاکه کړې ده او په پاک ځای کې ایښې ده په دې وجه ما ده د ټول عمر د ګناه نه پاک کړو جنت ته به لېږم تاسو خیال راغی دې وجه نه علما وایي چې هیڅ نیکي دا پته نه لګي چې الله ته مقبوله کومه نیکي ده مقبوله نیکي الله ته کومه یوه ده د دې وجه نه هرې نیکۍ ته به ورته غاړه وځي پته نه لګي چې د الله رضا په کوم کار کې لکه یو بزرګ وایي چې عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره هر سړی په خپلې نیکۍ ځان د خدای عاشق ګڼي هر سړی دې شعر ته خیال کوئ نه دنیا یې پکې را بند کړې ده چې عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره اوس مونږ د جومات کې ټول ناست زه درته تقریر کوم تاسو ناست نو تاسو ټول ځان عاشقان ګڼئ زه هم ځان عاشق ګڼم چې خدای ستا په در کې تا ته ناست یو ستا عاشقان یو لیکن دا ګارنټي څوک در کولی شي چې په دې ټوله ناسته ډله کې د الله منظور نظر څوک دی ویلی شي څوک ناس مونږ ټول یو ورته لیکن د الله منظور نظر په دې ډله کې څوک دی هېڅ پته نه دی عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره اوس تاسو اندازه وکئ یو سړی د الله کلمه د خاورې نه پاکوي او د ټولې زندګۍ ګناهونه الله ورته په دې یو ټکي معاف کوي څوک دا ویلی شي الله ته چې دا ولې روپۍ په سر کړه دا ویلی شي یا الله دا ولې لا تسألو عما یفعلو وهم یسألون خدای وایي زه چې څه کوم تاسو ما نه پوښتنه نشئ کولی ستاسو مجال څه دی چې تاسو ما ته ووایئ چې دا ولې وهم یسألون او زه دا ویلی شم چې تا ته هم چې دا ولې عزیزانو حدیث کې راځي چې هر سړي به د نیکۍ کچکول ډک کړی او خدای ته به داسې پیش الله به هغه راوالي او په دا مخ به ورته ولي وایي به چې د دې منځونو متعلق ته زړه نه تپوس وکړه چې ستا زړه کې څه و د دې روژو متعلق ته زړه نه تپوس وکړه چې ستا زړه کې څه و د دې زکات متعلق ته زړه نه تپوس وکړه چې ستا زړه کې څه و اړه کې دې یو څه او تحفه ماله په بل رنګ کې پیش کړې ځه تحفه مې دې رد کړه او ملایکو ته به وایي چې خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا ویني صحیح او دې مرۍ کې ورته زنځیرونه واچوي د قیامت قیدیان به
عزیزانو په لاس کې اتکړه نه د قیامت د قیدیانو اتکړای چې په غاړه کې زنجیر وي مړی کې به ورته زنجیر چولې او ملائکو روان کړ ورته به حکم وشي چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ویني سیو په مړی کې ورته زنجیرونه واچوي ثم الجحیم صلوه او جهنم ته روان کړي الله دې امان نو د دې وجنه عزیزانو هر نیکه تا ورتر غاړه وځي پلار روان او یو کانه پلار کې پروت اکانه په دې نیت ته چت کې یو طرف ته وګرځي چې اسنه چې څوک پتینده کو نه وای قسم په خدای دې چې په دې نجات کیږي په دې یو سړی راغی د جمعات په خله کې موګه خخ کو په دې نیت چې کڅوک په دې لار زی او چرته اسور سره یا خر ور سره دې موګي پورې به وتړي او دې بدنه منځو کې او بیا بروزي اب پرانی دی او دیو بل سره راغی هغه موګه وېستو چې هو جمعات تک منځ گزار دي په دې موګي چرته تینده کو نه ویو خله مخافونه مات نشي په یو موګي خخول باندې خخون کم او بخله شو وستون کم او بخله شو زکا خخون کی په نیک نیت کړو او وستون کی په نیک نیت کړو نو عزیزانو دا بنوي چې دا یو معمولی غونډه نیکی ده په خدای قسم چې د سترګې د رب عمر نیکی دا به سبب د جنت ګرځي او د عمر نیکي به تباشي نو دی وجنا هر نیکه ته ورتر غاړه وځي هر نیکه ته او نیت به د پزره کې دای چې دا کار دې د پاره کوم خدای چې ته پر راضي شي خدای چې ته په خوشحال شي والله العظیم چې په دې دنیا کې د اسمان نه आवाज شوه دی رابعه بصری خزدا او لګیا دا الله 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 24 घंटे بل کارو نشته یو شپه په حال راغی اوس حال ستوي نو په حال خدای راستی کا دې وخت کې نه مولیان پويږي او نه په طالبان پويږي او نه شیخان پويږي او نه په میخان پويږي چې حال ستوي خیال امراغی حال دیتا وای چې استغراق راشد سړی دا الله په ذات کې دا الله 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 د بیا هر وخت چې دیغه الله 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 نو دې سټی تورسي چې د استغراق راشي په الله دا یو سره چې هغه منصور نامه وا استغراق چې څو وخت کې دا غراغه په الله کې نو د استغراق دا معنی چې هر شي ته ګوره ما شو قدر تخکاری هر شي ته دا به د پښتو په یو ټکی پوي شي چې یو بزرګ وای چې د قیامت ورځي او د الله تجلیاتی او انواری او حساب او کتاب شروعي او مجنون ولاړی په دغه ډله کې ناغه بزرګ وای چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے ماڅو روټي پښتو پوهیږي ماڅو چې معشوق کے رتبے کو اسے میں بیڑا 55 کاله تباش معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا د معشوقی مرتبه په قیامت کې به وګوري چې دا الله تجلیات جلک وینو دې چې دا وګوري ول بدا لیلا ده ځکه چې د مجنون استغراق راغله او د لیلا په عشق کې ناغه ته خدایم لیلا ښکارې ده خبره پوهیږئ خدای مرته لیلا ښکارې ده دې ته د استغراق مقام وي او دا حال وي نو منصور په الله الله ویلو باندې استغراق فی الله راغی
نور طرف ته چې کته الله نه بغیر ورته بل څه نه ښکارېدو چې ځان ته کته عموم الله ورته ښکارېدو نو انا الحق یې ووی چې انا الحق یې ووی مولیانو رونیوو چې تا ځان ته خدای څنګه ووی کافر دی څه وکړي ملا صاحب ځوړم دې کړ مړې کو چې مړې کو د دغه وخت یو بل بزرګو شیخ شبلی رحمت الله علیه هغه د شپې د استغراق حال کې دی نو الله د پوښتنه کوي چې یا الله منصور خدای ته خدای نه ویلي هغه خو استغراق فی الله راغلی نو دا پدار دی ولی وخېجولو شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بگار کردی رحیم یا اللہ منصور خدان تا خدای نویلی اخد استغراق مقام تا رسیدل ہو نبیاد ولی پدار خیجولو آواز ورتاو شو چه منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند این سزائے او شیخ شبلی منصور لا معشوقی دا عاشق راز خودو زان ورتا خودو او دغه معشوقی راز فاش کو نو کم عاشق چې د معشوقی راز فاش کی اغل هم دا سزا ورکول پکار میانه ها او د عاشق او د معشوقی منځ کې څه چلی میانه عاشق او معشوق رمزست کرامن کاتبین را هم خبر نیست د عاشق او د معشوقی منځ کې یو داسې راز وي چې د کرامن کاتبین ملائکو تم پته نه لګي چې دا څه شی دی اوس درته د الله او د رسول منځ کې د عشق راز وخیمه د سورلسو سورتونو په سر الف لام میم یاسین طه سورلسو سورتونو په سر دا حروف مقطعات راغلي اوس د دې سورلسو سورتونو په سر چې دا کم حروف راغلي دي د دې معنی 1500 کال وشو چې قران نازل دی ترنه هیڅ عالم نه وردی او نه د دې معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دا الف لام میم سمانا یاسین سمانا طه سمانا پیغمبر دا راز نه دی وای دا د ټول قران راز پیغمبر صحابه ته بیان کړی دی او د دې حروف مقطعات راز نه دی خودله دا د الله او داغه د محبوب په منځ کې هغه عاشقانه رمز دی چې یا ته خدای پیدا او یا ته رسول پیدا زما په خبره پوه شئ میان عاشق و معشوق رمزست میان عاشق و معشوق رمزست کرامن کاتبین را هم خبر نیست د عاشق او د معشوقی په منځ کې یو داسې راز وي چې کرامن کاتبین ملائکو تم پته نه لګي جبرائیل د ټول کائنات د ملائکو سردار ملائکه ده د دې حروف مقطعات مطلب جبرائیل تم پته نه و دا راز یا خدای ته پته و یا د خدای حبیب ته پته و چې په دې حروفو کې خدای څه خبره د سره کړي قران کې اوس بډیر اور شیخ القرآن او شیخ القرآن او شیخانم ډیر شوی دی اوس او دا شیخانو میخانو نه کته پوسو کوي کنه چې دې حروف څه معنا ده شیخ صاحب نه به نه حروف مقطعات یو تمه معنی شیخ ځان ته شیخ ویلنو اسماب وجنه می سر مال وجنم دی نه شیخ می ځان نه لري کا دا څه شی درته په قران کې وخم چې ته په نه پويږي شیخ القرآن خدا معنا چې په ټول قران حاوی دی کنه د دې حروف مقطعات ترجمه وکړه تاسو پوه شئ نو عزیزانو د شهید استغراق فی الله راشي د دې الله په دې مینا کې داسې شي چې خپل سر قربان کی چې قربان کی د استغراق فی الله راشي لا ساتي وتی نه چې جنت ورته ښکار شي چې دا د زید او تور روانه د دې ګولې د لګېدو یا په بم د لګېدو یا په
په توره د لګېدو درد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خدای په ذات مې د قسمی چې د شهید ګوله او بم او توره دومره درد هم نه لکه سړي کې ازغی لاړ شي. عزیزانو د خودکش دماکې تپوس یې وکړ. خودکش دماکې والا هم استغراق فی الاسلام راغلی. خودکش دماکه چې ده خودکشي نه ده. خودکش دماکه دا ده چې دی په د اسلام کې دومره غرق وي او د کافر نه دومره متنفر وي چې ځان پې قربان کړي. زما په دې خبر پوهېږئ؟ که خودکش دماکې ته چې په کافر ورمنډه کړي او ځان پورې بمونه تړلي، نو بیا به په جهاد کې صحابو چې په کافر ورمنډه کړه او د هغې تورې به یې کتې او ده به یې په ورمنډه کړه او هغه به په توره تې سر والو، بیا دې ته هم خودکشي ووایه که نه. زما په دې خبره پوهېږئ؟ خودکش دماکه هر څوک کولی شي. الله دې هر مسلمان دې ته تیار کړي. هر مسلمان نن واجپایي تیزن چې دی چې په کرسۍ کې پاسېدی هم نه شي، هغه تیزونه اچوي پاکستان ته به داسې کوم او پاکستان طرف. پاکستان عوام د نن ورپرېږدي دا جهادي تنظیمونو والا چې د واجپایي نه درته ښځه وانغسته ما نه دا ګیره کله کا تیزنه ته په امریکا او په برطانیه باندې جرګې کې او امریکا او برطانیه به زمونږ فیصلې کوي. مونږ هېڅ نه غواړو. مونږ ته د پاکستان وجود نه دی پکار، مونږ ته د اسلام وجود پکار دی. ټول پاکستان دې پې قربان شي، الله دې راضي شي. مونږ د پاکستان ښځو لوبولو له ځان ژوندی نه ساتل غواړو. نن په پاکستان کې یو هی دی بحري بیړۍ رانږدې کړه او پلانې رانږدې کړو پلانې. الله حکم کړی چې پیغمبر ورځه په احد او په بدر باندې یو مسلمان جواب به لس کافر نشي کولی. یو مسلمان جواب لس. کنن پاکستان په اصلي معنو کې مسلمان شو، زما په خدای قسم که امریکا هم جواب وکړي. یو اسامه په صحیح معنو کې مسلمان دی، په امریکې بیا ټیزونه لګېدلي. انا وی دماکه بیا کېږي. انا برشته که څه بلا دی، برش بیا په تیزونو دی. انا وی بیا دماکه کېږي. یو سړی دی ته 14 کروڑه. نو زما عزیزانو فکر مه کوئ، مرګ زمونږ مقدر دی او د الله په لار کې چې قربان شئ. اخیری ټکی واورئ. اخیری حکم وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د شهیدانو جامې د وینو ګنده نوی کفن به نه ورکوئ، سره د جامو زخمونو به په قبر کې ږدئ. ولی جی ویل دوی چې په قیامت کې راپاسي نو د دوی دا وینې او دا جامې به د مشک. نن د الله هر سړی مجاهد کی، هر سړی کافر انشاءاللہ د مسلمان جواب نشي کولی. خو که مسلمان په صحیح معنو کې مسلمان شو، الله دې د امریکې اور میګ مات کی سره د مرګرو الله دې د هغې غرور مات کی، الله دې د هغې مرګري تباه و برباد کی او امریکا دې خدای د صفای هستی نه میټاو کی. انا دومره کلرکانو باسئ په خزانه بوج دی، دومره چپړاسیانو باسئ په خزانه بوج دی. دیکھو ګورئ په پردباغ کې کروڑونه روپۍ چې په ډسکو ډانس باندې ولګېدیا په خزانه بوج نه، دا بوج نه، د 1000 روپو چپړاسي یا د 2000 روپو کلرک چې دی په خزانه بوج دی. کروڑونه روپۍ په فضولیات او ډمتوبونو باندې او کنجر قیوم سټیډیم کې تاسو سک حال کړي. جشن بهاران 7 ساله تقریبات کونسلرانو له حسابه لکونه روپۍ ورکړي دي، په سرکونو دروازې جوړې کړي. 7 ساله تقریبات او سب مبلیلونه لاس کې ورکړي دي. مونږ سره یو دی کونسلر دی، نو دا هغه د مخکې تللی دی، دا رسته وتې ده. هغه که دې ورځو کې درته وښیم په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې جرابې اچولي، نو مخکې دی یو دنبالی رست او مبلیل په لاس کې. دا په خزانه بوج نه دی. او ریړه سره باټینګن چې خرڅوي جنانه نشي تېرېدی، زنانه دې
الله پاک د چرګو په مرض مرداري کی چې یوه پاتې نشي ستاسو زمونږ ټولو ښځې د خدای مړي کی. وای امین. وای ته مو وایه ښځه دې شته ځواني مرګ شي. وایه چې یوه پاتې نشي نو د ښځو کار څه دی چې بازارونو ته راوتي دي د دوی د لاسه به څوک مزدوري هم نشي کولی، مزدوري به نشي کولی. نو چې منې کولی نه شي چې تخلاص شي ښه به یې که نه مړه یې که ورکه خدای دې ووایي. نو زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو زړونه دا الله او د محمد رسول الله د مینې کور کوي. زړونه زړه په خدای مین کا. د مجنون خبره پاتې شو ټیم پوره وګیا دفعو. نو مجنون وایي چې یا الله زما دا نامه دې مجنون ولی ایښې ده او دا د لیلا مینه دې زما په زړه کې اچولې ولې ده. نو پاس نه ورته آواز وشو چې ته څه وې؟ و یک شب مجنون بخلوتگاه راز گفت اے پروردگار بے نیاز از چرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا با دلم چو کر دئی. آواز ورتاو شو کار لیلا نیس ای کار منست. اسمان نورتا څه شو؟ آواز ورتاو شو چې کار لیلا نیس ای کار منست حسن لیلا عکس انوار منست. او مجنونا دا تمہیں چلے ونے کرے دا د لیلا کار نه دی او په لیلا میں مین کرے دا د لیلا کار نه دی. د لیلا په مخ کې زما د نور تجلی دا ته په ما میں نے په لیلا مین نه. واہ واہ مجنون څه وایي بیا؟ گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کو نندے یا فرین. مجنون وی کدا ټول دنیا پما فرین آفرین وئی لیکن من نہ گویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس. ټول دنیا په ما آفرین وای زما د چا په آفرین پروا نشتا دینا پس د لیلا کنزلې به زما آفرین وي چې د لیلا په مخ کې زما د محبوب جلک دی د لیلا کنزلې ما ته بیا زما صفت ده. عزیزانو دسوی شک پیدا کړي چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. د معشوقی رتبہ په قیامت کې وګورا چې د الله انوار او تجلیات مجنون وګوري وای بدام لیلا. نو زما عزیزانو منصور ځان نه جوړ کړي چې استغراق فی اللام راشي او به د الله نه بل څه درته نه ښکاري او به د محمد رسول الله نه بل دردم په زړه کې نه. دا وعده را سره کوي. ما نن د جمعې تقریرم کړی دی مرای مې خوږیږي په ایمان. چپ کر دفعو ادا بندنګا مرای مې خوږیږي ستړی مې رحمان بابا لیوانه شومنن مې یار لیدلې نه دی لیوانه شومنن مې یار لیدلې نه دی ما د درس جهان سردار لیدلې نه دی. والله چې کتلې و په ژوند ورته ځان ښودلی. رحمان بابا دروغ خو نه وایي. لیوانه شومنن مې یار لیدلې نه دی ما د درس جهان سردار لیدلې نه دی. ساقي نشته چې یو جام د میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلې نه دی. زر خرسیږي ساقي نشته چې یو جام د میورا کی ساقي نشته چې یو جام د میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلې نه دی. دیکھو ګورئ د کروڑ روپو شعر دی. یو زر خرسیږي
د نسب پختنه نشتا زر خرسیږي د نسب پختنه نشتا په جرګه کې مې نستګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی دی خو وګورئ مالدار سړی چې غول خوري نو مونږ څه وایو شات دی شات دی کوو داسې که نه کوو خان خولې نه د شات بیږي هغې نه به غول را بیږي خان خولې نه د شات بیږي او غریب سړی چې خبره وکړي کېنه مړه د حیثیت ته دې وګوره خدای دې بې خوباسه ده څه بلا دی دلې راولئ ما ته مالی راولئ دا بوډا دې خوا راشه دې خوا دې خوا راشه دې خوا راشه زړه دې شین شه غریب سړی د 1 کروڑ روپو خبره وکړي نو ورته وایي چې کېنه مړه د حیثیت ته دی دا د چا په مخ کې ته خبرې کې مونږ سره یو خان تلی او جرګه کې 302 کیس کې دی خوا ګورئ دی خوا به پرېږدئ یار اشارې مه کوئ خان را سره تلی و نو سړي له چې ورړو چې چا سره جرګه کولو نو هغه ته وایي چې مونږ راغلي ویې او مونږ تاله راغلي ویې او تا سره خبرې کول غواړو یې هغه ورته خان زه خو ستا په خبرو نه پوهېږم ویل مونږ به خبرې کوو یې نو ما ورته ویل چپ کښېنه یار په خبره نه پوهېږې یې کې ویل ته پوهېږې څه ما نه زه پوهېږم ته غلی شه بس ما ورسره خبرې شروع دا د دولتمندو خبرې یې نو رحمان بابا وایي چې زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د درخاک روب یما زه رحمان د محمد د درخاک روب یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی بیا وایي وای که په قدر په قیمت برلی اسمانې واوره یو تاسو کې چې ځان ته دا شی وایي که نه هغې ته وایي دا داسې داسې به نه ځي داسې به ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره تلو نو داسې به ځي صحابه وایي ځي داسې مخامخ ګورئ نه ویلې الله ته ګورم نو د هغه په مخ کې مې هر وخت سر ټیټي هر وخت ټیټ سر به روان که په قدر په قیمت برلی اسمانې خود بیندی مکړه د خاورو بندیوان یې بیچاره عاجز وربشي تور تملا بیچاره عاجز وربشي تور تملا که رستم غوندې د هر پهلوان یې کم زمان به مزغې مات ریز مریز پریوزې سو بسور پا اس دا عمر تیز روان یې دا اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان یې اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لاړ اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لاړ باقی تبسو مقیم پدا جہان یې خدای داسې کولی شي که نه my majority ویل بیا که نه my majority یو چې پکې وروسته راغی باری مینډیټ ما مینډک ټکی ویلی اوس مینډک خو دغه ته وایي که نه چنډک ته وایي نو دلته راته سرکاري اطلاع وشو چې دا مینډک مه وایه مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم که او باری مینډیټ چې وایي باری اکثریت وایي هر ټکی انګریزۍ کې ولې ورمنډئ نو ما مینډیټ نه مینډک ځکه جوړ کړو چې زه په مینډیټ پوهېږم نه باری مینډیټ انجام یې درته خدای وښودو که نه نو زه د خپل صدر صاحب ته م وایم چې مغرور مشو شاهان دیگر است مغرور مشو شاهان دیگر است
سوئی اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لال باقی تبسو مقیم پدا جہان یہ مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی خلیوی پسنا درب گویانے داد خامی اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کری پتا مادر خانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کے بعد دو ڈلے جوڑی شي خی طرف ته د جنتیانو ډله او ګس طرف ته د جهنميانو ډله نو پته نه لګي چې موږ به په کومه ډله کې د جهنميانو ډله کې روان یو او که د جنتیانو ډله. نو زما عزیزانو الله پاک دې تاسو ټول ډېر ښه لري. په اخلاص به اوس دعا کوئ په اخلاص چې الله دې د امریکې اور میں اگمات